ښایي د دې سیمې په ځینو نورو لوړو کې هم د ټلیفون انتن کار وکړي، خو دا غونډۍ د صدمردي سیمې د شاوخوا 50 کلیو د خلکو یوازینی ځای دی چې د ټلیفوني اړیکو ټینګولو لپاره ورته راځي. د مخابراتي خدمتونو د نشتون له امله په کلي کې د مړي ژوندي پر مهال خلک کړ دي چې کور په کور وګرځي او په مراسمو کې د ګډون لپاره خلک ور وبولي. دا موږ ته چې او خوشحالي راځي یا مثلا یا خدای خفګان راځي، موږ بیا د موټر سایکل له لارې لرې لرې کلیو ته ورځو او خلک له خبرو د کلي د خوشحالۍ د خفګان په خاطر نور ټلیفون خو کار نه کوي. موږ مثلا پلاني کلي ته زنګ ووهو چې دلته مشکل نه مثلا واده ده غوښتي یې، موږ خلک لیږو یا په موټر سایکل یا پیاده لرې لرې ځای ته خلک راغواړو او خپل معاملې. سیمه غرنۍ ده او وخت نه وخت پکې تر شړکنده بارانونو وروسته سیلابونه په خټینو کورونو کې میشت خلک ګواښي، خو د خلکو په وینا تر هغې چې خبره تر حکومته رسوي طبیعي پیښو خپل کار کړی وي. نسي کولی چې اړیکه ونیسي، حتی هغوی له هېڅ نه خبر نه دي. دا 20 کاله کېږي چې دلته پراته دي بېچاره ګوټي چې دا څه تېرېږي او څه کارونه موساد حکومت د خپلوان دوستان په بهر کې دي، د هغو له احواله تر اوسه خبر نه دي. زه کوم یو ژوندی مثال چې زه ولرم، زه چې موږ دلته د کلي کې یا دغه ساحه کې اوسېږو نو ډېر وخت له موږ له اړیکو پاتې سوي یو، ډېر مو حتی بیخي نه رسېدګي هم نه ده کولی دلته راسو. کله چې هوا ګرمه سي، کله چې اطمیناني سو چې دې ځای ته رسېدګي کولی سو، وروسته له هغه نه موږ اړیکه کوو. د انټرنیټي خدمتونو له لارې اړیکه نیول د دې سیمې یوه بله ننګونه ده. کلیوال وایي بهر کې میشت د کورنۍ له غړو سره یې اړیکې تر ډېره پر واټساپ دي چې پر دې غونډۍ د پیغام پرېښودل او جواب اخیستل اونۍ وخت نیسي. نه فیسبوک ته راسره سایل نه واتساپ ته راسره سای نه لرو، یعنې څوک نشي کولی که وغواړو چې واتساپ له لارې چا سره وغږېږو راوخېږو دې راډیو ته راځو هغو ته مسیج کوو، هغه مسیج بیا دلته نه راځي، هغه تلیفون قطع کېږي، 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد هغه مسیج موږ ګورو، بس دغه بیا خبرې او په کور کې د موږ سپین ږیري یا مشران چې دلته وي هغو ته د واتساپ له لارې دلته ځو، بیا په کورو کې ورته پلي کوو، ورته کتلی شي. نور اساسي نه ورته لرو، نه واتساپ ته نه فیسبوک ته، ځکه دلته انتن سم صحیح کار نه کوي. همدا ستونزه مو د میدان وردګ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړه. د صدمردي د منظور سوي سایټ په اړه به درته دا ووایي چې د ټي ډي اف په 10مه پروژه کې د صدمردي لپاره یو سایټ منظور سوی چې د سلام مخابراتي شبکې ګټلی او دلته به دوی سایټ جوړوي او سروې په تېره هفته کې ترسره سوې او انشاءالله چې کارونه به په نږدې راتلونکي کې شروع کېږي عملا او د پلې ولي د غره په سر به دا سایټ درېږي. که څه هم په افغانستان کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په پراخېدو سره د ځینو سیمو ستونزې حل شوي، خو د صدمردي په څېر کلیو کې چې لا هم مخابراتي او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري، وایي چې د معاملو پر مهال باندې کلی په کلی ګرځي او خلک په رقو راخبروي. اسرار وصال، لاس ونیزه، میدان وردګ.